دغه نه چې د ګردونو آلودګي ده، دغه نه چې د ګردونو آلودګي ده، په دې ښار کې د نیتونو آلودګي ده. محبته ګورې ړوند به شي په سترګو، محبته ګورې ړوند به شي په سترګو، راخوره داسې په زړونو آلودګي ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو، خلیل الرحمن افریدی دا مهال تاسو ته د انګار ټي وي په شیشه په پروګرام ادبي نشست کې حاضر یو. کتونکو هر کله په شان مونږ کوشش کړی دی چې تاسو له علمي او ادبي نشستونه راوړو. نن هم د مونږ سره ډېر لوی شخصیت، یو لوی استاد پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب موجود دی. په خپل پروګرام ادبي نشست کې ورته ستړي مه شئ او هرکلی یې. ډیره زیاته مننه، خوشحاله شئ. ستاسو د چینل، ستاسو د ټولو ملګرو ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو وایستو او زموږ څه ماته ګوډې خبرې شریک کړو. یقینا سرجي موږ ډیر زیات خواهش وو او د انګار انتظامیې طرف نه، د کتونکو طرف نه تاسو شکریه چې په ډیر مصروفه وخت کې تاسو موږ له څو شیبې راکړې او موږ کتونکو سره وې د څو خوږې خبرې شریکوو. سر هسې خو تاسو پښتو ادب کې یو ډېره لویه نامه لرو، هر سړی یې پیژني، خو که روایتاً زه د انګار ټي وي کتونکو لپاره د سوال داسې وکړم پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب څوک دی، نو د هغې جواب وسي. داسې ده چې دا سوال خو روایتي هم دی، خو دا ضروري هم دی، ځکه چې څوک خبرې اوري نو چې هغه ته دا پته ولګي چې دا څوک خبرې کوي. زما نوم شیرزمان سیماب دی او بنیادي طور زما تعلق د ملکنډ د تاڼۍ کلي سره دی، کوم چې ډېر لوی علمي تاریخي کلی دی د یوسفزو د سیمې او د تاریخ په پاڼو کې د زرګونو کالو دغه کلی چې کوم دی دا د دې سیمې د مشرۍ کلی دی او دغه ځای نه وخت په وخت ډېرې لویې فیصلې شوي دي. چې کله یوسفزي هم نو راغلي په هغه وخت کې هم دغه د مشرۍ ځای و، بیا چې یوسفزي راغلو هم د مشرۍ ځای شو. نو زما تعلق د هغه کلي سره دی، تاڼه. صحیح. او بیا مې په خپل کلي کې د 14 جماعت پورې سبق ویلی. دا ډېر لوی علمي تاریخي کلی دی، نو هلته کې د سکولونو د کالجونو یو پوره نیټورک دی د ډېرې زمانې نه، بلکې هلته کې تعلیم په هغه وخت کې و های سکولو چې د مردان نه اخوا په دغه ټول ملکنډ ډویژن کې سکول بیخي نه و. نو په تاڼه کې چې دی سکول و، نو هغه په دې حواله باندې هم ډېر شهرت زموږ کلی لري چې هلته کې علمي خلک ډېر دي او تعلیم ډېر زیات دی. نو ما هلته کې د 14 جماعت پورې سبق ووی. بیا ما ایم اے پښتو کې دلته په پېښور یونیورسټي کې داخله واخیستله. ایم اے مې دلته وکړله، ګولډ میډل مې هغې کې واخیستو. بیا هغې نه وروستو زه کالج کې هم لیکچرر پاتې شوم او بیا پښتو اکیډمي کې مې دلته کې جاب چې دی نو وشو، ریسرچ افیسر، نن سبا اسسټنټ پروفیسر یم. ایم فل مې هم دلته پښتو څانګې نه کړی دی او پی ایچ ډي مې هم دلته پېښور یونیورسټۍ پښتو څانګې نه کړې. ډېر زبردست، ډېر زبردست. ماشاءالله تاسو ډېره جامع پېژندګلو مونږ ته راکړه. سر که یو سوال زه دا وکړم چې ادب ته مو راتګ څنګه وشو؟ ادبي زده کړې م چا نه وکړلې؟ داسې ده چې ادب ته راتګ خو چونکې په هغه وخت کې بنده چې دی نو عمر داسې چې په دې دومره لویه قصه نه پوهېږي، خو شپږم جماعت ماته یادېږي چې هغه وخت به مونږ ټپې داسې سبم د سید اکبر صابر ټپې، هغه ټپې مصرې په وینو سرې او چرته کې داسې او سبم خپلې جوړولې په یو سیس پسې په بل سیس پسې او بیا داسې شعرونه جوړولو. بیا چې دی نو په دغه وخت کې په کلي کې مې داسې لږ ډېر شاعران معمولي وپېژندل چې دغه هم شاعر د خوړو کې وم، نو مشاعرو ته مې د تګ څه دغه خو نه و. هاشم صابر سرندي صاحب دی الله وبخښي، او به زما د ورخواله راتلو نو په هغه سره رجسټر وای کې به شعرونه لیکل.
ابه مې کتل بیا داسې چې دی نو زرنو شهاب زمونږ په سکول کې استاد و نو دغه وخت بیا زه په اتم جماعت کې وم چې زمونږ په سکول کې هغه د کتاب واورینو کې مخکتنه جوړه کړې وه او موږ هسې مازدیګر راووتو بازار طرف ته نو سکول کې ګڼه ګوره موږ هم رالو کېناستو نو دا زما وړاندې داسې پروګرام و چې د واورینو کې کتاب مخکتنه و زه پکې چې دی نو شریک وم هسې اورېدم شاعران لیدل بیا دغه نه وروستو د زرنو شهاب د یو کتاب مخکتنه و په ارمان د ګلو سایل صاحب فضل الدین خټک صاحب او داسې بلا لوی لوی شاعران هغوی کې راغلي وو نو هغوی کې هم بیا مونږ ته ویل چې تاسو راشئ چې صفایان وکړئ سکول کې هغه ارینجمنټ کولو نو هغوی کې بیا شریک شو بل ځل چې بیا مشاعره راتلله نو بیا پکې ما غزل ووې او بیا دغسې چې دی نو دغه شو خو باقاعده طور بیا حبیب الرحمن افګار ملکن چې کوم دی هغه بیا زما باقاعده د شاعرۍ استاد و ما د هغه نه باقاعده اصلاح اخیستله صحیح نو سر په ادب کې مو په کومو اصنافو باندې تر اوسه کار کړی په هغې کې چاپ و ناچاپ اثار څومره تر دې وخته چې زما خپل کتابونه کوم چاپ دي زما لیکلي هغه څه شل کتابونه دي او پنځه شپږ کتابونه هغې ترتیب او تدوین مې کړی دی او په هغې کې ما د افسانو مجموعه هم چاپته د تکلونو مجموعه مې هم چاپته د شاعرۍ مې د غزلو هم چاپته د آزاد نظمونو مې هم 2 مجموعې چاپ دي او د کربلا په واقعیه مې چې دی د نظمونو یو بیل کتاب چاپ دی او دغسې بیا په ریسرچ کې د امفل تیسیس د پی ایچ ډي تیسیس دی نه علاوه نور د ریسرچ کتابونه مې چې دی نو هم چاپ دي نو په تخلیقي ادب کې هم چې دی نو تکل افسانه سخاکې مې هم لیکلي دي هغه نه دي چاپ شوي او شعر و شاعري او دا ټول اصنافو کې تبازمایي کوم او د مزاج سره هم او د چونکې امفل پی ایچ ډي او بیا د هغې نه پس دلته سرویسز نو بیا پکې د ریسرچ کار هم دی نو او تر دا وخت مې څه د 15 پورې ریسرچ مقالې چې کومې دي هغه مې چاپ دي په ایچ ای سی ریکګنایزډ میګزین کې چې کوم زموږ د یونیورسټي هغه ریکوایرمنټس دي نو هغه هم شایع شوي دي او دې نه علاوه د 10 پورې مې د امفل پی ایچ ډي چې کوم 15 طالب علمان دا وخت فارغ کړي چې د هغوی په تیسیس کې مې د هغوی رهنمایي کړې ده شوي سر تاسو ذکر وکړو د خپل ادبي اصنافو په هغې کې زه سوال خصوصا د افسانې حوالې سره لرم تاسو افسانه هم لیکلې ده په هغې کې مختصر افسانه یا اوږده افسانه په دې هم تاسو کار کړی د پښتو افسانې چې کم معیار دی یا مقام دی دا موږ د نورو ژبو سره کمپیر کوو یا خصوصا د اردو ژبې سره نو هغه په کوم ځای ولاړ دی یا په افسانه کې مزید د څومره کار ضرورت دی پښتو ژبې ته داسې ده چې موږ دا سوال ډېر راځي مخې ته او زمون خو چونکې کار د طالب علمانو سره زیات واسطه ده نو پر دې ریسرچ کې او په دې موضوعاتو کې هم دا خبرې راځي چې یا د اردو سره مونږ کمپیر کوو چونکې اردو زمونږ سره نږدې ژبه ده یا دلته ویلی هم شي خلک پکې لیکوال هم دلته کافي دي او ښه معیاري لیکوال دي چې هغه په مطلب په ټول بري صغیر کې خپل یو شهرت د اردو په حواله باندې لري هم مونږ دغه خبره چې کله کوو نو د اردو د افسانې معیار ته چې مونږ ګورو نو اکثر د خلکو یا د لوستونکو دا ګیله راځي هم او ټیک ته چې کیږي هم خو دا هم کتل دی چې د اردو لیکوال چې کوم دی هغه ته ماحول څومره وسیع دی د هغه چې ماحول وسیع دی په هغې کې موضوعات هم ډېر زیات دي بالکل مثال په پنجاب کې یا په سند کې چې د اردو کم لیکوال دی هغه ته چې دی نو یو ډېر لوی وسیع میدان پروت دی په هغې کې ډېر زیات موضوعات راځي نو هغه ته چې کم ځکه چې افسانو کې خو څه د بل ځای نه خبرې نه راځي افسانه نګار ته هم د خپلې معاشرې نه چې دی نو
موضوعات ملاویږي د خارج نه صحیح او هغه سره خپل داخلي کیفیت ملګری کوي یا احساسات جذبات او هغه په هغه کې ژوند پیدا کوي او افسانې په شکل کې چې دی نو مونږ ته وړاندې کوي صحیح لکه د مثال په طور مونږ په اردو کې چې وګورو د منټو افسانې یا چې دی نو د دغه اسلوب یا د دغه فکر په حواله نو زمونږ په پښتو کې د دغه موضوعاتو کمې به واقعي چې محسوسېږي د هغې وجه دا ده چې هلته کې چې کوم ماحول دی او هلته کې چې د طوایف په حواله باندې کوم موضوعات مخې ته راځي یا څه یا څه دلته کې امکان نه لري ډېر کم وي اوس بیا تاسو وګورئ لکه زمونږ افسانه چې کومه ده د دغه وخت پورې چې حالانکې زمونږ افسانه د راحت زاخیلي نه راغلې ده او دا خبره لکه زه په دې بنیاد کومه چې هغه وړاندې افسانه چې د کلونو اختلاف شته دی خو تقریبا چې 1970 باندې ډېر خلک متفق دي هغه زمونږ بالکل د کلیوال ماحول نه را پیدا شوي د جنۍ ده او بس کونډه شوې ده او دا کور ماحول او بیا هغه سپیره ویل او بدې ردې ویل بالکل زمونږ چې څه ماحول دی ټیپیکل ماحول چې کوم دی د هغې نه را پیدا شوي ده همدغه موضوعاتو دغه سفر کوو را روانو کله چې زمونږ ګوره طاهر افریدي ته افسانه رارسېدي دې کې ډېر لوی لیکوال راغلي دي هغه چې زه ذکر کوم بزمي صاحب و چې وړاندنۍ مجموعه یې لیکله بیکس صاحب و بیا قلندر مومند صاحب یا داسې چې دی مهدي شاه باچا ماسټر کریم او زیتون بانو چې ډېر لیکوال دي ما نه پاتې کېږي نومونه خو ګوره چې طاهر افریدي ته مونږ رارسو نو د طاهر افریدي په افسانو کې موضوعات بیا ډېر بدلېږي وجه دا ده چې چونکه په کراچۍ کې ژوند کوي هغه د هغه ماحول سره چې دی بلد دی هلته فیکټري ده هلته میل دی هلته کې مزدور دی هلته کې چې دی نو موضوعات ډېر زیات راځي ښار دی او کراچۍ خو ډېر لوی ښار دی بل دا چې په کراچۍ کې ډېر زیات قومونه میشته دي ملټي لینګویج دی ملټي کلچر هلته کې موضوعاتو یو بهیر جوړ شوی دی اوس چې په پښتونخوا کې یو افسانه نګار ناست دی نو د هغه ماحول ډېر محدود دی چې ماحول محدود دی نو موضوعات به محدود دي نو هسې دا ما هغه د مثال په طور یو خبره وکړله چې زمونږ که موضوعات د اردو په نسبت کم راځي نو د هغې شاید وجه دی چې مونږ سره ماحول محدود دی نو ګوره چې کله داسې یو منجمد ماحول کې یې نو چې هغې کې چېرته څه رجحانات را پیدا کیږي یا چېرته کې څه اثرات کیږي یا چېرته کې څه چینجز راځي یا چې دی نو لکه مثال د 9/11 سره یو اثر راغی یا د افغان ریفیوجز چې کوم دلته کې راتلل د هغې سره څه چینجز رالو زموږ موضوعاتو کې لږ بدلون راغی په هغې حواله خلکو لیکلو کړل په شاعرۍ کې نو دغسې چې 9/11 شو دلته کې دا بل یو لهر راغی د دې سره موضوعات ډېر چینج شو نو دغسې که منجمد یو سوسایټي یو معاشرې نو هغې کې به هم دغه معاشرې چې سیا به لیکه رایټر ځکه چې د دې افسانه نګار خو چې دی نو اخوا ته موضوعات نه راځي هغه افسانه نګار چې هغه ته کینوس وسیع شي نو د ده هغه به چې کم وي د ده فنپاره به بیا چې دی وسعت اخلي نو دغه یو مثال دی نو د اردو سره به موضوعات هم ډېر وي او د اردو سره دویمه خبره دا ده چې د هغې سره لیکوال هم ډېر دي ولې چې آبادي ډېره ده علاقه یې لویه ده د هندوستان د هغه سره پورې د اردو رایټران دي لیکوال دي د کراچۍ پورې دي ونده زموږ په صوبه کې احمد فراز څومره لوی شاعر ده زموږ د صوبې و او په ټول هندوستان پاکستان کې د اردو د شعر دپاره چې دی نو شهرت و که نه نو مطلب دا دی چې هغې کې خلک هم موجود دي آبادي هم ډېره ده نو په هغې کې مطلب 300 د کلاس لیکوال راوځي نو ګرانه نه ده خو چې ته دلته کې په محدود علاقه کې او په محدود آبادۍ کې 100 کسان هم پیدا کړي نو دا لویه خبره نو دا پوینټونه به موږ د ریسرچ په بنیاد چې موږ دا خبرې کوو چې لکه وجوهات به سي نو هغه داسې امکانات کې دا خبرې کېږي صحیح سر تاسو په ورال شخصیت باندې یا تاسو چې کوم ادب تخلیق کوو په هغې باندې باچا خان بابا د فکر د ورال صوبه تحریک ته بیا ولی خان بابا ډېر ژور اثر دی
دې بنیادي وجه سره او د نن دور ځوان کول ته یا پښتنو ته یا دنیا خلکو ته د فکر رسولو څومره ضرورت دی؟ داسې ده چې زه چې وړوکی وم نو پلار مې هغه ټایم کې به راته وي الله دې وبخي چې مونږ واړو او باچا خان زمونږ کلي ته راغلی و نو مونږ خو ډېر نه پوهېدو زمونږ خو ایجنسي مو هلته خو سیاست او دا قصې کېدی هم نه شو څنګه چې ستاسو ایجنسي ده خو هغه هلته کې د عبدالرؤف قربان لاسنیوی له راغلی و او قربان صاحب د هغه شاګرد هم و په آزاد سکول کې او بیا پکې استاذ هم و او هغه به شاعري کوله او قربان تخلص ولا باچا خان کې ښود نو ډېر په ځوانۍ کې وفات شوی او بیا باچا خان د هغې لاسنیوی له راغلی و ارباب عبدالغفور په پښتون کې د هغې ټول روداد هم لیکلی دی په هغه وخت کې نو دا کال 1937 دی زما پلار وایي چې زه مونږ واړو او وایي چې زمونږ کلي کې یو بڼ اوس پکې جومات دی بڼ جومات ورته وایي ډېر لوی بڼ و چې د کلي به څه خبرې په هغې کې به خلک راغونډېدل په هغه زمانه کې 100 کاله زړه خبره ده نو پلار مې وایي چې کلي کې دا خبره مشهوره وه چې زبرګ راځي او دا لاسونه د دې زنګونانو نه اورېدلي دي نو موږ د زبرګ لیدو له لاړو که نه نو بس هغه باچا خان که نه نو هغه خو بس نور نه پیژندو چې دا باچا خان دی خو چې زبرګ راځي موږ واړو ورته ناستو نو بیا بس هغه باچا خان شو بیا به مونږ او دا صوت به مونږ وی اوس پته نه چې دا به د چا شعر و دا ما خپل تیسس کې هم بیا لیکلی دی خو د شاعر پته نه لګي څوک به هغه وخت کې و چې بیا به مونږ په لارو کوڅو کې دا وی چې د اشنغر کوڅو کې جاړي ماشومان پیرنګه پرې د باچا خان نو کېدای شي دا به چېرته چا شاعر نظم لیکلی د هغې سر به و نو چې وړوکی وم نو پلار به مې راته دا خبرې کولې که نه او د دې سره کور کې هم یو دغه ماحول ورور او داسې که نه نو دغه یو ذهن سازي کېدله او بیا د پښتو شعر لیکل لوستل کتابونه ماحول جوړ شو او بیا کالج دور شو بیا دلته چې یونیورسټي ته رالو بیا چې ما پی ایچ ډي کله کوله وحید صاحب هغه زما سوپروایزر و هغه بیا ماته وایي چې ته د باچا خان په فیملی په کورنۍ په دې باندې ځکه چې ولی خان هم کتابونه لیکلی دي غني خان هم کتابونه لیکلی دي باچا خان کتاب لیکلی دی نو هغه ته ما وی چې داسې کار دی چې بیا به صرف زه په باچا خان کار وکړم نو ما ته یې چې ورې نو ما ورته د باچا خان سره څوک شریکومه نه بس هغه یوازې ټیک دی نو ما ته چې د هغه یو کتاب دی ما ورته په پښتون رساله کې د هغه ډېر مضامین چاپ نو هغه څه 200 نه زیات هغه لیکونه کړي په پښتون رساله کې د هغې ټول فهرست بیا ما په تیسس کې چې دی نو شامل کړو ټولې پښتون رسالې مو کتلې هغې نه حوالې هغه هر څه او خپل دغه کتاب هم دی دغسې خطونه هغه ډېر لیکلي دي نو دغه مطالعه ده نو بس هغه د حمزه بابا خبره چې د پښتني حسن به خوښ شم اوس په هر انداز کې مې پښتو ښکاري او نن دور چې کم ځوان کول دی یا ورال څومره خلک دي برداشت ډېر زیات په دې خلکو کې کم شوی دی او د باچا خان د فکر څومره ضرورت دی چې دا اصل کې دا چې کم حالات دي دا هغه ټایم هم د پښتنو عدم برداشت یا متشدد فکر یا دا څیزونه باچا خان چې کله د خپل تحریک شروع کوو نو هغه ډېر دورندیش انسان و هغه د دې پښتنو په نبض لاس کېښودو د ده بنیادي بیمارۍ یې معلومې کړې چې دې کې بیمارۍ څه دي مسلې څه دي نو هغې کې وړاندنۍ خبره ده د متشدد فکر چې دې د تر تربور سره لاندې وځي په پوله مرګ دی په ډیران مرګ دی په سپیردار مرګ دی په توت مرګ دی بس په څه باندې بس دا ورته اړو څه کار نه ښکاري او بل چې د ده چې دی نو تعلیم نشته دی په هغه زمانه خو دا حل او بل چې و نو هغه د رسم و رواج نو هغه د تعلیم دپاره خو اول هغه دا کار وکړو چې آزاده مدرسه جوړه کړو خپل نیازبین زامن غني خان او ولی خان پکې پټاټ کېنولو هغه پکې داخل کړل نو بس د کلي خانانو بچي راوستل چې د باچا خان بچي پکې کېناستل که نه نو بس هغه خو هم بیا راتلل نو خلکو ته دا لاره شو کولاو کړله بل د رسم و رواج خلاف هغه یو کار شروع کړو هغه په خپله باندې د ګوړې دوکان وکړو خانانو کې په پښتنو کې خو دا دغه چې دا خو د بڼیاګانو کار دی سپک به یې ګڼل هندوانو کار دی دا دی اوس هم وایي د بڼیا بچیان
دا هم یو سازش چې په مونږ کې د هنر خلاف، د کسب خلاف، د کاروبار د بزنس خلاف ډېرې غلطې پراپګانډې کېدلې او باچا خان دې څیزونو ته ولاړو چې هغه خپله د ګوړې کاروبار شروع کړو، په خپله باندې چې دی نو خپل بچي په هغه سکول کې داخل کړل، دغه رسمونو رواجونو خلاف په خپله خبرې شروع کړو، په هغې په هغه ډېر زیات چې دی نو الزامونه ولګېدل، ډېر زیات چې دی نو وندا چې هغه د خپلې ګیرې متعلق څه خبره کوي نو ما چا سره خبره راغله نو ما ورته چې پیغمبر علیه السلام یا داسې وي یا خو قرآن کې داسې خبره ده نو ما ته چې ستا ګیره نشته ما سره خبرې کوي نو بیا ما ګیره پرېښوده. مطلب دا دی چې هغه په دې معاشره کې د پښتنو چې دی نو هغه یو اجتهاد کوو، هغه د دې معاشرې هغه رنځونه چې دی نو هغه معلوم کړل او د هغې علاج یې کول غوښتل او په هغې کې دغه بنیادي خبرې چې وه هغه د عدم تشدد وه چې مونږ چې دی نو پښتانه د خلکو د دې خلاف ډېره یو عجیبه پراپګانډم کوي چې دښمن دله په یو مخ څپېړه درکړي نو ته به ورته بل مخ نیسې، دا هسې پراپګانډې دي. دا مطلب نه دی، مطلب دا دی چې تاسو په خپل ځان کې برداشت پیدا کړئ په هره حواله عدم تشدد، داسې نه چې یوازې په جنګ جګړه کې او په ټوپک کې او په دې کې، مطلب د ژوند په هر اړخ ته مونږ ځان کې برداشت پیدا کړو، پولایټ دي شو، یو بل سر د کینو، یو بل دی واورو، یو بل سر د خبرو او ګوره لکه نن خو ټوله دنیا دا خبره کوي چې زر کاله جنګ وشي هم به آخري خبره دی له راځي چې راځه کښېنه دا مسله حل کړو. دا کیدی شي، کیدی نشي چې دې نه خبره، ځکه چې زر کاله خو به چا ټوپک نه نیولی خو یو ځل به کینی که نه، او دا څومره چې دی تاسو وګورئ څومره لوی لوی دښمنۍ وشي، په کلونو کلونو وشي، 15 شل پکې مړي وشي، بلا خلک پکې نقصاني شي، تاواني شي، اخر کې هم جرګه کې تکینی چې دا راځي یو بل ته اخنه بخنه وکړي، که زیاتې وي زه یو بل ته چیلیا لال کوي، ګډانه لال کوي، خو نو چې دا خبره دی له راځي نو په هغه سر کې ولې نه راولي. نو تاسو وګورئ چې هغه په اشنغر غونته کې وطن کې او د پښتنو په هغه شډل بډل ژوند کې هغه دومره لویه مبارزه کوله، خو د هغه د چا سره د بدۍ خبره نه وه. نو مطلب دا دی چې دا څیزونه هغه په ځان کې راوستل هم راوستي هم او خپلو ملګرو ته هم دغه وي چې یاره دا قام چې دی نو دا د دې متحمل کېدی نشي چې دی به جګړې کوي او دی به جنګونه کوي. نو زما په خیال چې دغه سوچ او فکر خو نن قام ته ډېر ضرورت دی، ځکه چې زمونږ نوی نسل چې عجیبه عجیبه سوچونه دي، فکرونه دي، نو په دې کې پکار دا ده چې مونږ چې دی نو د برداشت رویې چې دی نو خپلې کړو، ځکه چې د سوشل میډیا او د دې څیزونو سره یو جذباتي پن هم په خلکو کې را پیدا شوی دی، اضطراب پکې پیدا شوی. نو دې ټایم کې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ په دغه څیزونو باندې مباحثې وکړو، ډسکشن پې وکړو. صحیح، زبردست. سر تاسو په حیثیت استاد، معلم، پروفیسر دلته په دې پښتو اکیډمي کې درس او تدریس کې مشغول یې او تاسو خپلو خبرو کې دا وایي چې تر 100 پورې ایم فیل پی ایچ ډي سکالران او هغوی د ریسرچ سپرویژن تاسو وکړو. د نن دور چې کوم سټوډنټان د ریسرچ کوي د معیار نه تاسو تر کومه حده پورې مطمئن یې؟ آیا په مستقبل کې به دا بل ډاکټر شیرزمان سیماب یا پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر یا پروفیسر اسیر منګل په شانتې کسان داسې ده که نه چې ګورئ بعضې خبرې داسې چې هغه ډېرې غلطې پراپګیټ شي، چونکې د سوشل میډیا دور دی. بالکل سر. نو خلک غلطې پراپګیټ کی او بیا خلک هغې له ښه هوا ورکي. اوس زه تاسو سره دا تیسیز او ریسرچ به یو طرف ته کیدو، اول به یو بله خبر وکړو. زمونږ سره په دې وخت کې په زرګونو شاعران دي که نه دي؟ بالکل سر. خو هر سړی خو اجمل غټک نه دی، بالکل نه. او نار سړی غني خان دی، نار سړی رحمت شاه ساحل دی. بالکل سر، دا حقیقت. یا لکه نور جدید شاعران بلا ښه شاعران، خو زمونږ سره تعداد خو په زرګونو کې دی، زرګونو کې دی. لوی افسانه نگار خو زمونږ سره تعداد چې دی وګوره، زمونږ سره مطلب د سر افسانه نگار یا د سر ډرامه نگار. نو دغسې په دې تیسس کې به زه تاسو ته یو دا خبره کېدم چې یو خو تیسس چې خلک لیکي دا د ډیګرۍ دپاره لیکي، یو خبره دا د څوک بده نه ګڼي. په دې کې یو ښه رایټر هم راشي تیسس ولیکي، هغه چې دی نو هم ډیګري والي،
خو یو کس یې هغه خو رایټر نه لیکوال نه هغه خو ډیګری دپاره کار کوي مونږ هغه سره دا کار وکړو چې هغه ته یو ښه موضوع ورکړو اوس هغه د هغه موضوع سره څومره انصاف کولی شي د تحریر د حده پورې نور ریسرچ خو هغه هم کوي بالکل سر خو مطلب دا دی چې د هغه ژبه به هغه شان ادبي نه د هغه ویژن به هغه شانتې کې د یو رایټر نه ټیک شوله د دې په نسبت که ته وګورې نو دا به په اردو کې هم دا مسلې دا به په انګریزي کې هم مسلې دا به په د ساینس سبجیکټ کې هم مسلې هلته خو به د رایټر مسله نه خو هلته به هم څه د لیول خبرې وي که نه پوه شوې مطلب فزیکس شو بایو شو باټني وغیره چې کیمسټري فارمیسي چې څه دي که نه خو هلته کې څوک دا قصې چې دی نو نه هوایي کوي پښتو کې دا مصیبت دی چې دلته کې خلک کینی او داسې ځان ته ولګوي او شروع شي او داسې خلک دا پروپیګنډې کوي چې هغوی به په خپل لسم هم نه پاس کړی که نه ګورې دا علمي کار دی ما خو تاسو ته ووایي چې یو سړی به چې دی نو 600 صفحې کتاب به ولیکي او بل سړی به چې دی نو 50 صفحې لیکلي خو هغه 50 صفحو کې به ډېرې علمي خبرې نو داسې نه چې دا 600 والته موږ چې مړ دا داسې مثبت کړي دي ګوره د هغه خپل معیار دی هغه خپل خبرې کړي دي هغې که به چېرته کې څه علمي خبرې وي داسې نه ده چې ګنې نه به وي پکې هغه اندازې بیا کې بس فرق وي هلکه د اردو د دغه چا یو لیکلي و چې کم شهرت دغه ته چې دی نو پطرس ته چې په دغه یو څو مضامینو حاصل شوی دی په تقریبا 50 صفحې کتاب دی پطرس کې مضامین پطرس په دته چې په د 50 صفحو کم شهرت ملاو شوی دی دا شهرت قدرت الله شهاب ته په 1400 صفحې شهابنامه نه دی ملاو شوی حالانکه څومره علمي کتاب د ما کتل حالانکه خو اوس ګوره تاسو وایئ چې شهابنامه علمي کتاب دی که نه زه هم چې علمي کتاب دی خو د هغې دپاره هم د لوستونکو هم سټینډرډ پکار دی که ډېرو ځایونو کې سړي حوصله ماته شي که اوس ګوره لکه مطلب دا دی عام قاري د پطرس مضامین ګوري لایټ مضامین یې خوند به ترې اخلي تاسو به هم کتلې مونږ هم کتل د کالج پروژې کې هم کتل خو د قدرت الله شهاب شهابنامه چې ګورې نو هغې ته خو به ته چې دی نو هغه لیول ته هم ځې که نه چې ته بیروکریسي هم وپېژنې که نه او ته د بیروکریسي کار هم وپېژنې که نه نو د پطرس مضامینو کې به ته سیکل خبرې سیکل خبرې خو ماشومان هم کوي داسې ده نو مطلب دا دی چې هلته کې ته وګوره نو اوس قدرت الله شهاب ته شهرت حاصل نه شو نو ګنې د هغه سټینډرډ نه دی خو داسې کار دی چې زمونږه تیسس کې به څوک داسې سټوډنټ راشي چې هغه به چې دی د دې نه مخکې یو کرخنې لیکلي هغه به د ډیګرۍ دپاره لیکي لکه څنګه چې ګوره په 10 12 14 په دې کې چې پرچې خلک ورکوي که نه په ایم فل پی ایچ ډي کې دا پرچه ده خو د تیسس په شکل کې ده یو ریسرچ کار ورته حواله شي اوس که دا شاعر نه ادیب نه نو دی خو دغه هغه لیول نشي کېدی د لیکلو یعنی زموږ دا مس پرسپشن دی چې هر ریسرچر د ښه رایټر شي اوس ګوره لکه مطلب دا دی چې رجولي شاه خټک پی ایچ ډي کړی وه خو رجولي شاه خټک پی ایچ ډي نه یې کړی نو خو هسې مې ولو لیکوالو که نه اوس که د قلندر مومن سره موږ د ډاکټر چې دی نو هغه ولګو ډیګري ولا ورکو ډاکټر قلندر مومن خو هسې هم قلندر دی یا چې دی نو حمزه بابا شو بالکل سر دغه کار خو هغوی هسې هم کړی دی نو ګوره داسې کار دی چې دا د علمیت خبره نه ده خو دا خو هغه یو ډیګري اخلي پخوا به خلکو ته د نوم سر لیکو پلان کې ایم ای بلکې د دې نه مخکې به یې لیکو پلان کې بی ای بالکل سر په کتابونو رایټرانو لیکلي دي اسلم راهي بی ای شته په کتابونو مطلب دا دی چې دا ډیګري ده دا دونه غلطه پراپیګیټ کول او دا ما تاسو ته ووایي چې دا هغه خلک کوي چې هغوی په خپله چا لسم نه دی پاس کړی چا 12 نه دی پاس کړی ګوره ایم فل پی ایچ ډي کې چې دلته خلک داخل شي یو ډېر لوی پروسس دی دلته کورس ورک وایي 2 کاله یو نیم کال د هغوی کورس ورک د هغوی پیپر یې د هغوی ریسرچ پیپر یې بیا د هغې نه پس سایناپسس جوړوي هغه دلته ګریجویټ سټډي کمیټي ګوري پاس کوي یې بیا ځي یونیورسټي ته ایس آر بي یو لوی میټینګ یې وایس چانسلر پورې خلک هغې کې ناسي هغو ته بیا چې دی دا سټوډنټ هم ناسي سپروایزر هم ناسي هغوی په یو پوینټ خبره کوي د هغې نه پس هغه ټاپک اپروو شي تاسو اخبار کې به ګورئ نن ایس آر بي شو دومره ټاپک منظور شول اوس چې د دې سټوډنټ د تحریر کم لیول دی همدغه به وي که نه اوس کو دی شاعر ادیب دی به پکې هغه ادبي خوند او ښکلا پیدا کولی شي
د دوی ویژن به وسي دوی ته به معلومات زیات وي لکه ما تاسو ته چې زه د شپږم وم نه د شعر و ادب سره تعلق ساتم او بل سړی د هغه راغی دلته په ایم اے کې یا په بی اے کې چې د پښتو وویو خبر شو د دې نه که نه نو د سیزونو ته به کتل غواړي بل دا چې دې ته هم کتل پکار دي دا غلطې پراپګانډې ډېر ظلم دی زیاتې دی د پښتو سره په داسې صورتحال کې چې پښتو په سکولونو کې ورته کم مسایل دي په کالجونو کې کم مسایل دي په یونیورسټیانو کې کم مسایل دي روزګار پکې نشته دی نو مطلب دا چې کم خلک راځي په خپل شوق راځي په دلچسپۍ راځي دا اپریشیټ کول پکار دي داد ولا ورکول پکار دي چې دا په دې قام کې دومره د شعور هغه بصر شته دی چې خپلې ژبې ته خپل ادب ته دومره توجه ورکوي او راځي او کار پکې کوي. بالکل سر د دنیا یو د ټیکنالوژي دور ته راغله د ټولې دنیا نه ګلوبل ویلیج جوړ شو په دې کې د پښتو او د پښتنو لپاره د دنیا تقاضو سره سم ژوند کول په هغې کې بیا ټیکنالوژي لا یا سوشل دا چې کوم د موږ سوشل میډیا پلیټفارم دي دا په صحیح توګه استعمالول څومره ضروري دي خصوصا د شاعر ادیب لپاره یا د پښتو ژبې لپاره؟ داسې ده چې هر څیز د استعمال پورې دی که مونږ د یو څیز استعمال لکه مثال لوډ سپیکر دی که نه په جومات کې په اذان کېږي که مونږ دغه راواخلو هم په دغه جومات کې لګېدلی وو چې بې وخته ته چغې چغاري نو خلک ډسټرب کېږي نو د هر څیز د استعمال طریقه ده سوشل میډیا مونږ پښتنو ته خصوصي طور په داسې موقع په لاس راغلی ده چې مونږ ډېر د وجیبه حالاتو نه تېرېږو سیاسی استحکام او فکری استحکام او د امن و امان حوالې سره د ایجوکیشن حوالې سره ډېرې زیاتې کمۍ دي د تعلیم و تربیت په حواله خو ډېر زیات کموالی مونږ محسوسوو که نه او مونږ ته هر سړي ته په لاس کې موبایل راغی سوشل میډیا ده او بس زر فیسبوک کولاوه چې په زړه د سره راځي لیکه او خوروه او نشر کوه خلک لګیا او بیا په ډسکشن او دا نو مونږ ته چې دی نو دا بې وخته دا څیز راغلی زمونږ هغه میچیورټي نشته زمونږ تربیت به حیثیت قام له هغه شانتي نه دی شوی مونږ چې کینو دا په فیسبوک تاسو ګورئ کومې ناروا کنځلې کېږي کومې سپکې سپورې ویلې کېږي د دې په نسبت که تاسو چېرته کې څوک بهر یي ایونده په دې سعودي او دوبۍ کې خو ډېر خلک یي که ته ورته د ورځې په ټایم کې ټلیفون کې دی تا ته کال نه اټینډ کوي دی تا ته میسج نه کوي وایي زه په ډیوټۍ یم زما وایي چې دی نو موبایل دې ټایم کې زه نشم یوز کولی او بیا د یورپ کې او دې کې خو بیا بیخي چې دی نو داسې حال نه دی مونږ دلته ټوله ورځ موبایل ته ناست یو ټوله ورځ فیسبوک دی ټوله ورځ واټساپ دی سوشل میډیا ده نو دی مونږ ته مسایل پیدا کړي دي او په کار دا ده چې په دې باندې یو کنټرول مونږ خپل باندې ځکه چې دا به مونږ ته څوک وایي چې مونږ د دې د استعمال چې دی نو کم وساتو د ضرورت تر حده وساتو او فایدې ترې واخلو لکه اوس دا ای پیپر یو سیسټم تاسو به اورېدلي ای فایل او دا قصې را روانې دي یا ایون دا چې بله ورځ زمونږ منسټر د ساینس او ټیکنالوجي هغه د ای بس ته هغه یو خبره وکړله که نه ګوره د دې نه دا فایدې اخیستل پکار دي که مونږ به حیثیت قام په دې خبره پویه کړی شو یا په ځان پویه کړو یا چې په سوشل میډیا کم اکټیویسټ دي زمونږه که هغه دا یو مهم شروع کړي چې خدای ته وګورئ دا څیز د فایدې دپاره استعمال کوي دا د دې فضولیاتو دپاره یا زمونږ ټیک ټاکران چې دا کم بلکې دې حد ته خبر ورسولي چې هغوی پسې مهم شروع کو رانیسي لکه دومره واهیات او دومره فضولیات هغوی نشر کول شروع کړل که نه نو که د دې په ځای باندې ګوره چې بله ورځ یې وایي چې څه د 20 ارب روپو دی که د څومره زمونږ صوبه صرف کاغذ چې دی نو استعمالی مطلب زمونږ په بجټ کې د کاغذ په مد کې دومره په اربونو روپۍ لګي نو که مونږ د ای فایل یا ای پیپر دا کار شروع کړو نو مونږ ته به دغه به زمونږ بل یو کار تاسو سوچو که په اربونو روپۍ خو په دې خو یونیورسټیانې جوړېږي کالجونه پرې جوړېږي او لکه څومره اسان کار دی په موبایل کې هم ته چې دی نو مطلب ټایپینګ کولی شو لیټر لیږلی شي که نه او ډېر محفوظ او یو مستقل ښه طریقه ده مطلب بله ورځ چې منسټر صاحب کومه خبره وکړله ډېره مزیداره خبره وکړله
چې د ټابلیټ ماشوم ته ملاو شي الله دې وکړي چې داسې وشي الله دې وکړي چې دا وشي چې ټابلیټ به یې دته په دې کې خپل کتابونه وي نور څه به نه وي دی به دا کتابونه سټډي کوي دته به سکول ورک هم وي کلاس ورک چې کوم وي یا هوم ورک وي او دی چې کوم کتاب څومره ټایم ګوري نو دته به هغه ټایم ښیي او د پلار او مور دا چیک کولی شي چې د دا کتاب دومره ټایم وکړه او دومره ټایم سټډي وکړله که دا سیستم راغی نو بیا زما خپل یو خیال دا دی چې منسټر صاحب او دا صوبایي حکومت د ایگزامینیشن دا سیستم نه دی چې دا دې ته واړی زما خپل یو سوچ دا دی ځکه چې په هغې په کروڑونو روپۍ زموږ لګي استادانو ډیوټیانې لګي او حالونه دي او نقلونه دي او دا دي او دا انرژي پرې خرج کېږي او دا ګوره بس د ماشوم له تا ټابلیټ ورکړی د آی ډي ده پکې صحیح ده که نه د د آی ډي د کې جي نه شروع شوله دا د حکومت سره رجسټرډ شوله یا مثال د پېښور بورډ سره دا ریجن د دی دا جورسډکشن چې څومره دی دا رجسټرډ کو دا آی ډي د روانه ده د نهم امتحان ته ورسېدو د نهم امتحان دی دته به شیډول راشي چې ستا په دې ډیټ دا پرچه ده په دې ډیټ دا ده په دې دا ده سهار 9 بجې به تا ته پیپر راځي د به نه د حال ضرورتي نه به چې دی نو بس ابجیکټیو ټایپ پیپر به یو ابجیکټیو به راځي او یا 30 سیکنډ یا 40 سیکنډ ټایم وي او 3 یا 4 اپشن به ورته ورکړي بس دی به زر کلیک کوي که دغه ټایم کې نه کو بل به ورته راځي هغه نو یو به د اوږدو ګوره د ګایډونو د پاکټونو د نوټسو د برمار ختم ها چې د پیپر څنګه ټایم پوره شو 100 ابجیکټیو وکړو د پیپر بس اخر کې چې دی نو کلوز چې کلوز شو کی خو به هلته موجود وي که نه آنلاین نیمه ګنټه کې به درته ریزلټ هم راشي چې ستا په دې پیپر کې دومره نمبرې شوې ګوره چې ایګزام ختمیږي چې سبا بل پیپر وشي نو ده به راشي چې په لاست پیپر کې د مثال 50 نمبر وي په دې کې د 70 شو امپروومنټ یې کړی یا څومره او نه بس د پیپر نوم به یې لیکلي ډي ام سی به روان وي ډي ام سی ګراف به جوړي پرون انګلیش پیپر شوی 50 وی نن فزیکس شو 70 نمبر یې دي په درېیمه ورځ د بای وشو نیمه ګنټه پس رزلټ ورته راغی چې نن خو د 85 نمبر یې واخیستی چې د پیپر یې ختمیږي دته به ټوله ډي ام سی په خپل ټابلیټ کې راشي چې ستا دا ډي ام سی ده اوس 3 میاشتې پیپر یې کتل په بورډ کې یو لوی غوبل جوړي بالکل سر نه به حال خرڅېږي نه به سکول خرڅېږي نه به بورډ خرڅېږي نه به استاد خرڅېږي نه به په کروڑونو روپۍ اسټیشنري نه به د ډیوټیانو بلونه او پیسونه او پیسې او قصې صحیح نو که دا سیسټم زمونږ منسټر صاحب څه نوم دی ایاز صاحب هغه بله ورځ چې دا د ای بس تا د هغه وکړو د چونکې د ساینس ټیکنالوژي وزیر دی نو زما ورسره دا یو خبره ذهن ته راغله چې که دا ایگزامینیشن او دا شوی هم دی یو تیر ځل نه بل ځل د انډیکیټ ټیسټ په ټابلیټ باندې شوی که نه نو مطلب دا دی چې دنیا چې دی نو یو ترقي یافته دور ته داخله شوې ده هغوی د دې څیزونو نه فایدې واخیستې او زموږ سره د ماشوم سره کم از کم د 50,000 روپو موبایل په لاس کې او صرف د ویډیوګانو ټیکټاک نو که د دې په ځای داسې سیسټم راشي ستاسو د انټرویو دا ټایم خو دغه کېږي خو دا خبرې پکې داسې راشي نو زما خپل دا سوچ دی که زموږ د ایگزامین دا اوس چې کوم د ایگزامینیشن کې د میټریک او د اف ایف سی په دې کې دا کم قصې وشولې دا ټولې مسلې به د دې سره حل شي او بل دا چې اوس خو دنیا ټوله ابجیکټیو ټایپ ایگزامینیشن ته روانه ده بلکې زموږ خو سیسټم د ګوره د پبلک سروس کمیشن چې کوم ټسټونه وي هغې کې د ابجیکټیو ټایپ وي د ایټا ابجیکټیو ټایپ وي نو ولې ماشومانو له بیا دومره لوی درد سر جوړ کړی دی صحیح زبردست سر تاسو د خپل ډیر مصروفه ژوند سره تاسو په پښتو اکیډمي کې دلته چې کوم درس او تدریس کې لګیا یو کار کوو هغې سره ادبي سرګرموله یا ادبي تنظیمونو لم پوره ټایم ورکړی که هغه په پېښور کې رهی نو تاسو پکې مشغول یو که هغه ستاسو کلی تاڼه یا ملاکنډ کم دی هغه د ډیویژن هلته هم فعال یو څنګه مینیج کوو د دومره مصروفه ژوند سره بس داسې ده که نه چې د خپلې ژبې خدمت دی او دا زمونږ فرض دی ما چې تاسو ته خبر وکړه چې مونږ وایو چې خلک پښتو ته راشي ځکه چې ډېر بېلارې ژوند روان دی نو خلک په هغې کې ډېر زیات چې دی نو ګډوډ شوي دي
څوک په یوه ځي څوک په بله ځي مادي دور دی نو که څوک په کوهاټ کې د پروګرام ووایي نو هم ملګرو له ځان رسوو که په ملکنډ کې مردان کې دیر کې صوابۍ کې هر ځای چې ملګري وي نو دا د دې ژبې په مونږ حق دی چې مونږ د دې خپلې ژبې دپاره ځان ورسوو ملګري هغوی هلته دومره پروګرام را جوړ کړي نو منیج کول ګران شي ځکه چې وخت هم ورکولی پیسې هم لګولی نو ګرانه شي خو کله چې دی نو انسان په ځان دا منلی وي او پښتو خو زمونږ نیازبینه پښتو ده نو د دې خو به هر ناز وکړو که نه او نو په ځان به سخته تېرو خپلې پښتو له به یې کوو او دا سر جدید دور دی په یونیورسټو کې په کالجونو کې مختلف نوي سبجیکټس دي او هغه جدید دور سره خلک دی یو قسم داسې پروډکټیو طرف ته روان دي چې سبا ته سید کم کوو په دې وخت کې د پښتو اکیډمۍ صورتحال څنګه روان دي سټوډنټان راځي یا که څوک خواهش لري نو هغوی ته تاسو څه پیغام لرو چې یاره پښتو مونږ سره په پښتو اکیډمۍ کې طالب علمان داخلي کوي زمونږ سره ایم فل او پی ایچ ډي دوه پروګرامونه روان دي په 13 سیمسټر کې زمونږ سره 19 کسان په پی ایچ ډي کې داخل شوي هغه کې 14 د پاکستان او 15 د افغانستان 19 کسان دا او 19 کسان په ایم فل کې داخل شو اوس زمونږ ایډمیشن یې وشولې نو هم 15 سیټونو زمونږ سره 15 کسان خو داخل شو 4 کسان په ویټینګ لیست دي نو هغوی هم وایي چې مونږ یونیورسټي ته اپلیکیشن ورکړی دی چې مونږ ته ایډمیشن راکړي زمونږ خواهش دی زمونږ سره ایم فل یې دلته کړی هم دي ټیسټ کوالیفای کړی هم دی نو مطلب دا دی چې خلک راځي سټوډنټس راځي مونږ سره ایډمیشن کوي او د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې زمونږ د لرو پرتو علاقو نه مونږ سره د لکي مروت نم سټوډنټس راځي د سوات نم راځي د دیر نم راځي مردان صوابۍ نم راځي زمونږ فاټا بیډ چې کم اوس مخکې به ورته قبایل وې بد قسمتۍ نه اوس خو چې دی نو ذلې دي د دې هم زمونږ سره ښه کافي سټوډنټس راځي زمونږ سره دلته کې ایډمیشن یې کړي دي او بالکل ښه کافي تعداد کې دي سر وخت شوی دی چې کتونکو ته په مرکه کې ستاسو څه کلامونه واورو نو که څه شعرونه درته موقع باندې موجود وي چې هغه موږ ته واورو دا د غزل شعرونه دي ارشاد بلکې پوره غزل دی که نه ارشاد چې تاریخ خو ځکه خپلې رویې بدلې نه کړې تاریخ خو ځکه خپلې رویې بدلې نه کړې ولس چې خپل معیار له پیمانې بدلې نه کړې ډېر ښه شعر دی تاریخ خو ځکه خپلې رویې بدلې نه کړې ولس چې خپل معیار له پیمانې بدلې نه کړې او ستا کلی به منمه دا رواج لري خو یاره ستا کلی به منمه دا رواج لري خو یاره مونږ کله هم د خپلې خولې وعدې بدلې نه کړې ډېر ښه شعر دی ستا کلی به منمه دا رواج لري خو یاره مونږ کله هم د خپلې خولې وعدې بدلې نه کړې او قصه ډېره اوږده ده خو بس دومره مختصره قصه ډېره اوږده ده خو بس دومره مختصره تا پرېښودو خو مونږه دا کوڅې بدلې نه کړې سر دا شعر بیا وایو ډېر ښه شعر دی قصه ډېره اوږده ده خو بس دومره مختصره تا پرېښودو خو مونږ دا کوڅې بدلې نه کړې او د ښار د ماښامونو د رنګونو رنګزارونه د ښار د ماښامونو د رنګونو رنګزارونه خو مونږ لوګو وهلې استانې بدلې نه کړې د ښار د ماښامونو د رنګونو رنګزارونه خو مونږ لوګو وهلې استانې بدلې نه کړې او زمونږ ستارې یې د مداره ځینې ویستې زمونږ ستارې یې د مداره ځینې ویستې ستا سترګو هغه خپلې اشارې بدلې نه کړې زمونږ ستارې یې د مداره ځینې ویستې ستا سترګو هغه خپلې اشارې بدلې نه کړې او مونږ کله هم په خپلو څېرو نه یو یارېدلي مونږ کله هم په خپلو څېرو نه یو یارېدلي مونږ کله هم خپل قد ته آینې بدلې نه کړې مونږ کله هم په خپلو څېرو نه یو یارېدلي مونږ کله هم خپل قد ته آینې بدلې نه کړې او هغه خبره اوس هم راته یاده ستا د خولې ده
هغه خبره اوس هم راته یاد ستا د خولې ده مونږ خوله ساتو په خوله باندې مونږ خولې بدلې نه کړې ډېر ښه شعر دی جی هغه خبره اوس هم راته یاد ستا د خولې ده مونږ خوله ساتو په خوله باندې مونږ خولې بدلې نه کړې او اوس هم ستا د بڼو څوکیداري ده په دې ښار کې اوس هم ستا د بڼو څوکیداري ده په دې ښار کې ما زړه لږ ورې ومنه پیرې بدلې نه کړې ډېر ښه شعر ډېر ښه جی اوس هم ستا د بڼو څوکیداري ده په دې ښار کې ما زړه لږ ورې ومنه پیرې بدلې نه کړې او د خپل ارمان د وینې وینې عکس په تماشا وم د خپل ارمان د وینې وینې عکس په تماشا وم واپس نه شوم ما ستاسو کوڅې بدلې نه کړې ډېر ښه شعر دی او یو چلو د اظهار راله راتلو په دار مې وکړو یو چلو د اظهار راله راتلو په دار مې وکړو منصور شوم د مرګ ډار مې ارادې بدلې نه کړې یو چلو د اظهار راله راتلو په دار مې وکړو منصور شوم د مرګ ډار مې ارادې بدلې نه کړې او رڼا ته یې رڼا وې او تیارو ته یې تیارې وې رڼا ته یې رڼا وې او تیارو ته یې تیارې وې سیمه پکې لفظونو له معنی بدلې نه کړې ډېر ښه شعر دی او تاریخ خو ځکه خپلې رویې بدلې نه کړې ولس چې خپل معیار له پیمانې بدلې نه کړې ډېر ښه شعر دی ډېر مهرباني ډېره سر جي یقینا چې د مونږ کتونکي وې د تاسو د دې قیمتي او د علمي خبرو نه ډېر خوند او ډېره زده کړه اخیستې وي او یقینا د تاسو شعرونه هم خوند اخیستې د وخت راکولو یو جهان مننه تاسو ډېره زیاته مننه چې راغللی او تاسو بلا وخت وویستو او دا ماتې ګوډې خبرې دا بس تاسو او زموږ د کتونکو سره شریکې شولې ډېره زیاته مهرباني کتونکو دا و پروفیسر ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب چې تاسو ته یې ډېرې علمي ګټورې خبرې وکړې او ښکلي شعرونه مو ترې واورېدل د پروډیوسر حیدرودان سره خپل کوربه خلیل الرحمن افریدي له تر بل پروګرام ورکړئ اجازت ښاد آباد او بریالي اوسه